want justice. हमें हमारा हक दो। हमें हमारा हक दो। हमें हमारा हक दो। इंसाफ वालो इंसाफ दो। इंसाफ वालो महमूद खान अपना वादा पूरा करो। तरकई अपना वादा पूरा करो। खान महमूद खान چې موږ استادان یو هغه استادان چې کوم ماشومانو ته چې کوم ماشومان چې هغه د ګورنمنټ هلته اپروچ نه او هغه په فار پلان ایریا کې نو موږ هغه ماشومانو ته چې کوم دی تعلیم ورکوو او دا پروګرام د 1995 نه چې کوم دی روان دی تر اوسه پورې په دې کې زموږ سره هغه ماشومان دي چې کوم مطلب لیبر ټایپ او یا داسې غریبانان ماشومان دي موږ هغه ماشومانو ته تعلیم ورکوو او دا وخت اسیم لکه که تاسو وګورئ زموږ په ملک کې چې کوم دی ډېر زیات ماشومان چې کوم دی دا د سکولونو نه بهر دي خو موږ دا یو داسې دا نه ګڼو چې دا زموږ مطلب دا دی دا موږ خپله یو فریضه ګڼو که په دې کې دیو موږ ته کم اجرت راکوي نو هغه ډېر کم مقدار باندې راکوي لکه مطلب 21000 په نن دور کې چې کوم دی هېڅ پې نه کېږي تروړه چې کوم دی نن د یو د وړو تروړه په 6000 روپۍ باندې ده نو په دې باندې هېڅ هم نه کېږي خو هغه هم چې کوم دی موږ ته د هغې باوجود موږ ته د دې سیله نه میلاوېږي نو بدقسمتۍ د وجې نه زموږ دا 19مه میاشت روانه ده چې موږ ته تنخوا نه میلاوېږي او موږ د دې دپاره چې کوم دی بار بار چې څومره حکام بالا دي د هغو سره موږ ملاقاتونه کړي دي او موږ چې کوم دی هغو ته د خپله جړه فریاد کړې ده چې یاره یو طرف ته کمرتوړ مهنګایي ده ګراني ده او بل طرف ته چې کوم دی موږ ته د 19 میاشتو نه تنخوا نه میلاوېږي نو ډېره د افسوس خبره ده زموږ دا پروګرام بیسیک ایجوکیشن کمیونټي سکول ټیچر او چې کوم دی او د NCHD نیشنل کمیشن فار هیومن ډیولپمنټ دا دوه پروګرامونه دي چې دا د فیډرل سرکار کولو دي او د فیډرل نه دا چې کوم دی د CCI کامن کونسل اف انټرست چې دا په 6 اگست 2018 کې چې کوم دی دا دغه وشو دا یو فیصله وشوله CCI چېرې دا د ثبوت دغه دی د 18 ترمیم نه وروسته دا به ثبوت چې کوم دی کنورټ کېږي نو د هغې په فیصلې په دغه کې موږ چې کوم دی ثبوت رالو او په صوبه کې چې کوم دی موږ خپل تعلیمي چې کوم خدمات دي هغه سرانجام ورکوو خو د اوسه پورې 19 میاشتې وشو چې موږ ته مطلب د حکومت د غفلت د وجې نه او د حکومت د ناکامه پالیسۍ د وجې نه چې کوم دی موږ ته تر اوسه پورې د 19 میاشتو تنخوا نه میلاوېږي نو ډېره د افسوس خبره ده موږ استادان یو زموږ سره دا سوټ نه کوي چېرې موږ دې درنې وکړو موږ دې په روډونو باندې کښېنو موږ بار بار درنې هم وکړلې په روډونو باندې هم کښېناستو خو حکومت چې کوم دی ریټس نمس کېږي نه بلکې موږ ورځ په ورځ باندې چې کوم دی داسې حالات ته روانې چې زموږ استادان چې کوم دی هغه خودکشیانو ته تیار شوي دي او بار بار دغه کوي چې یاره موږ خودکشي نه کوو خو موږ دا ورته ویم چې یاره دا یو پیغمبري پیشه ده موږ د پیغمبري پیشې سره وابسته خلک یستو موږ مدرسین یې ځکه نبي کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې زه دنیا ته معلم را لېږلی شوی یم زه د دې حوالې سره چې کوم دی نن زموږ دا پریس کانفرنس دی چې یاره حکومت حکام بالا چې کوم دی د دې خبرې نوټس واخلي چې یاره موږ ته د 19 میاشتو تنخوا راکړلی شي اولنۍ خبره زموږ دا ده دویمه خبره دا ده چې وزیر اعلی یو اعلان کړی چې په هغې کې د ویلي و چې یاره د پاټه چې څومره پراجیکټ امپلایز دي دا به ریګولرایز کېږي خو د بدقسمتۍ د وجې نه د زموږ چې کوم دی مطلب په دې کې موږ اګنور کړلی شو په دې کې باقي څومره دغه مطلب پراجیکټ امپلایز وو هغه زیاتره ریګولرایز شوي دي په دې کې د بیکس او د NCHD دواړه چې کوم دی دا ټیچران دا پکې اګنور شوي دي نو په دې باندې موږ چې کوم دی د حکومت نه ډېر سخت خفګان دغه کوو هغه حکومت چا چې د انصاف په نوم باندې او د مدینې د ریاست په نوم باندې زموږ نه چې کوم دی ووټ اخیستی و نن هغو چې کوم دی زموږ سره دا حال روان کړی دی چې د 19 میاشتو نه د چا تنخوا بندول مطلب دا خو یو اسلامي طریقه دا ده چې که دا و چې د مدینې ریاست جوړوم نو د مدینې ریاست خو دا و چې په کوم کې عمر رضی الله فرمایي که د دریا فرات په کناره باندې یو سپی مړ شي د لوږې نه زمانه به چې کوم دی د هغې تپوس هم د قیامت په ورځ باندې کېږي هغوی به په دې باندې بار بار ژړل زه نن عمران خان ته هم دا خبره کوم او نن چې کوم دی محمود خان ته هم دا وایم او ورسره چې کوم دی زموږ د انورزیب خان چې کوم زموږ د عشر و زکات منسټر دی ښه ډېر اپروچ یې کېږي زه نن دې ټولو ته دا خبره مخې ته ږدم چې تاسو د مدینې ریاست جوړ کړی د الله بندګانو نن دې حال ته وګورئ د مهنګایي ته وګورئ او زموږ دې حالات ته وګورئ چې څه په موږ باندې تېرېږي زموږ په کورونو کې اوړه نشته دی دوکانداران قرضونه نه راکوي زموږ سره چې کوم دی بله څه وسیله نشته دی بل روزګار هم نشته دی غربت دی او د دې باوجود چې کوم دی موږ دا خبره کوو چې یاره د خدای لپاره په موږ باندې رحم وکړئ